د طلاق متعلق مسله را روانه ده د هغه څو آیاتونو نه شاتې نه. په دې ځای کې بیا د طلاق متعلق الله جل شانه خبره کوي، خو دلته د هغه طلاق متعلق خبره ده چې کله یو سړی راولګي او خپلې ښځې له 3 طلاقه ورکړي، 1 2 3. شاته د 1 طلاق خبره شوې وه او د 2 طلاقو خبره شوې وه. یعنی د هغه طلاقو خبره مونږ کړې وه چې د کومو طلاقو نه پس خاوند خپلې ښځې ته رجوع کولی شي. اوس دلته چې کومه تذکره کوو نو دا د 3 طلاقو متعلق کوو، او 3 طلاقه هغه دي چې د دې نه پس خاوند ښځې ته رجوع نشي کولی. ټیک شولی جي. که کوي نو دا ښځه به د بل چا سره نکاح کوي، پس د هغې به بیا د هغه وله طلاق ورکوي، نو دا ښځه به بیا د لاولني خاوند سره نکاح کولی شي. د دقې خبره ده په دې لاولني آیت کې. نو الله جل شانه فرمایي فإن طلقها، که چېرته دوی طلاق ورکي، یعنی دا سړی طلاق ورکي دغه ښځې لره، نو فلا تحل له، نو بیا نه دي حلال ستاسو دپاره، یا نه دي حلال د هغه دپاره، من بعد وروسته د دې نه حتی تنکح زوجا غیره، تر دې چې دا ښځه نکاح وکړي د یو بل سړي سره د دغه خاوند نه علاوه. فإن طلقها فلا جناح علیهما، که چېرته هغه طلاق ورکړي دا دویم خاوند دې ښځې له، نو فلا جناح علیهما، نو په دې لاولني خاوند او په دې ښځه باندې څه ګناه نشته دی، ان یتراجعا، چې دا دواړه رجوع وکړي یو بل ته، ان ظن ان یقیما حدود الله، که چېرته د دوی یقین وي چې دوی به قایم کړي حدود د الله جل شانه. وتلک حدود الله، او همدغه د الله جل شانه حدود دي، یبینها، چې بیانوي دغې لره الله جل شانه، لقوم یعلمون، د یو داسې قوم دپاره چې هغه پوهیږي په خبره باندې. واذا طلقتم النساء فبلغنا، او چې کله تاسو طلاق ورکوي ښځو ته، فبلغنا اجلهن، او بیا دا ورسیږي خپلې نیټې ته، یعنی هغه عدت نیټی رانږدې شي، عدت ختمېدو وخت یې رانږدې شي، نو فامسکوهن بمعروف، نو دا تاسو وساتئ د ځان سره په ښه طریقه باندې، او سرحوهن بمعروف، او یا یې پرېږدئ په ښه طریقه باندې، ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو، او مه پاتې کوئ تاسو دا ښځې د ځان سره ضرارا دپاره د ضرر ور رسولو، لتعتدو، چې تاسو د هغې ته ضرر ور ورسوئ او د حد نه تجاوز وکئ. ومن یفعل ذلک، او هغه څوک چې داسې کار کوي، یعنی چې ښځه د ضرر رسولو دپاره ځان ته واپس کړي، یعنې هغې ته رجوع وکړي، نو فقط ظلم نفسه، په تحقیق سره دغه سړي ظلم وکړو په خپل ځان باندې. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، او تاسو مه نیسئ آیاتونه د الله جل شانه دپاره د ټوکو مسخرو. واذکروا نعمت الله علیکم، او یاد کړئ نعمت د الله جل شانه علیکم چې کړی دی په تاسو باندې. وما انزل، او هغه څه چې نازل کړي دي علیکم په تاسو باندې، من الکتاب، د کتاب نه، والحکمت، او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم نه، یعظکم به، چې نصیحت کیږي په هغې سره تاسو ته. واتقوا الله واعلموا، او تاسو ویرېږئ د الله جل شانه نه، واعلموا، او پوه شئ په دې خبره چې ان الله بكل شیء علیم، چې بېشکه الله جل شانه په هر یو څیز باندې خبر دی، په هر یو څیز باندې پوهېږي. ګوره دا اسانه مسله ده، په 2 ټکو کې درته وایم ښه، څه مشکل پکې نشته دی. ټیک شولی جي. شاته د 1 طلاق او د 2 طلاقو مسله وشوله. د 1 طلاق او د 2 طلاقو نه پس خاوند خپلې ښځې ته رجوع کولی شي په عدت کې دننه. ټیک شولی جي. سړي ښځې ته 1 طلاق ورکړو یا یې ورته 2 ورکړي وو، نو دې سړي ته د عدته پورې موقع شته دی چې دا سړی دې ښځې ته واپس رجوع وکړي. ټیک شولی جي. د هغې سره واپس خپل ریڼ هغه باقي وساتي، برقرار یې ورسره وساتي. که چېرته د عدت تیر شو، نو بیا دا سړی په دغه زړه نکاح باندې د ښځې ته رجوع نشي کولی، بلکې یوه نوې نکاح به ورسره کوي. ټیک شو. نوې نکاح به وکړي، مهر به وتړي، ګواهان به مقرر کړي، نو بس د دې دواړو نکاح باقي پاتې شي. خو یاد وساتئ د دې سړي سره 1 طلاق پاتې دی. اوس که چېرته 2 طلاق یې ښځې له ورکړلي، نو 1 ورسره پاتې دی. رجوع خو واپس وکړله، نکاح خو واپس وکړله، خو د دې نه پس که دې سړي 1 طلاق هم ښځې له ورکړو، نو ښځه لاړه، طلاقه شوله. ټیک شوه. او که 1 طلاق یې چېرته ورکړی دی، نو بیا د عدت د ختمېدو پورې دا سړی د ښځې ته واپس رجوع کولی شي. ټیک شوه. خو 1 تیتلی دی، که رجوع ورته وکړه، 2 طلاقو چانس ورسره پاتې دی. اوس که د هغې نه پس یې 1 ورکړو، بیا یې بل ورکړو، بس 3 طلاق ختم شو. ټیک شوه. نو دا دغه طلاق دی چې په هغې کې رجوع کېدلی شي. اوس دلته په دې ځای کې د 3 طلاقو متعلق خبره ده، او 3 طلاقو دا مسله داسې ده چې دا لږه اختلافي ده، نه ګورئ ښه، خو خلکو پکې هسې فضول اختلاف جوړ کړی دی، په څه باندې پوهېږي. ځکه دا د 3 طلاقو دا خبره چې کومه ده، نو دا محدثینو، فقهای کرامو، د حدیثو لوی امامانو او ډېرو غټو صحابه کرامو دغه خبره ذکر کړې ده چې یاره د 3 طلاقو نه 3 مراد دي. 3 طلاق یو سړي یو ښځې له ورکړل، دا به 3 یي، که هغه یې ورته په یو اواز سره ووایي، مطلب چې تا ته 3 طلاق دي. ټیک شوله. او یا یې ورته ووایي چې تا ته 1 طلاق دی، تا ته طلاق دی، تا ته طلاق دی، مطلب تا ته طلاق دی، تا ته طلاق دی، 3 داسې ورته ځان له ووایي. او که یا یې ورته ووایي په یو ځل باندې چې تا ته 3 طلاق دي، دا دواړه خبرې صحیح دي او 3 طلاقه به واقع کېږي.
خبره پوهېږي. نو په دې باندې د ټولو امامانو متفقه رایه ده په دې باندې چې څونه د حدیثو امامان دي. لکه امام بخاري صاحب په خپل کتاب کې بخاري شریف کې په دې باندې یو باب قایم کړی دی چې باب من اجاز طلاق الثلاث. په څه باندې پوهېږي چې دا درې طلاق چې کوم دي نو دا هم درې دي. چا درې ورکړل نو درې واړه به واقع کېږي. او په دغې باندې بیا ډېر شی احادیث را نقل کړي دي د صحابه کرامو د پیغمبر علیه صلات وسلام احادیث را نقل کړي دي. او په دغې باندې ډېر شی دلایل ذکر کړي دي چې درې طلاق درې دي او یو دی او دوه دي. دا خو صفا خبره ده. یو سړي یو ورکړو چې یو دی، دوه یې ورکړه چې دوه دي، چا درې ورکړه نو دا هغه شانته درې دي لکه څنګه چې دوه دي. په څه باندې پوهېږي. نو دا د ضد خبره نه ده. په دې کې د ضد تعصب څه ضرورت نشته چې یاره هسې فضول باندې یو سړی په دې کې ضد راواخلي چې بهي زه یې نه منم. نو چې یو سړی نه مني نو هغه خو هسې نه مني. ٹھیک شوله. لکه تاسو ته ما پرون خبره کړې وه سړی به راولګي ښځې له به درې طلاقه ورکړي، بیا به لاړ شي په یو ملا صاحب پسې هغه به ورته ووایي چې راته طلاق نه دي شوي ځکه چې درې نه دي او درې خو په یو باندې حسابېږي. اوس دا درې په یو باندې حسابېږي دا خبره هم ښه صحیح خبره ده او دا راته زه وایم. پر دې نه مخکې یو بله اختلافي مسله لږه چېړو. ټیک شوله که نه. اختلافي مسلې زما خوښې نه چې زه په هغې باندې بحث وکړم. خو دا چې کله ناکله مجبوري شي او اوس که تاسو په دې طلاقو په دې مسله باندې ځان پوهه کول غواړئ نو د دې دپاره به یو بله مسله چېړو نو هله به تاسو پوه شئ د مثال په طور باندې. ټیک شو. لکه یو بله اختلافي مسله ده هغه هم اختلافي ده نه خو هسې پکې اختلاف جوړ شوی دی. په خبره پوهېږي. د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. چا چې په مانځه کې سورې فاتحه ونه ویله د دې سړي مونځ نه کېږي. په خبره باندې پوهېږي. سورې فاتحه چې چا په مانځه کې ونه ویله نو د دې سړي مونځ نه کېږي. وایي نه کېږي. دا د پیغمبر حدیث دی او مونږ او تاسو په امام پسې شاته ولاړ یو نه یې وایو. زمونږ دا مونځ کېږي؟ عایشه پسې ګوره زه دې اوس پوه کوم. مونږ خو ګوره دو ټوک خبره یاده کړله چې بس په امام پسې مې اقتدا کړې ده او امام صاحب لګیا دی قرائت کوي نو دغه زمونږ قرائت دی. خو زه دې به صحیح مسله باندې ځان پوه کوم. دغه د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی او ښه صحیح حدیث دی. په دې کې نه راوي ضعیف شته دی نه د دې سند کمزوری دی. هېڅ کمزوري خبرې اترې په دې حدیث کې نشته دی. ښه صحیح حدیث دی. خو د دې حدیث مصداق څوک دی یعنی دا حدیث د چا متعلق دی نو په دې باندې ګڼ شمېر امامان لکه زه به تاسو ته یم په صحابه کرامو کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما او په صحابه کرامو کې یو بل صحابي د پیغمبر علیه صلات وسلام جابر رضی الله عنه او امام ترمذي رحمه الله. د دغې نه پس د امام شافعي رحمه الله استاد دی یو لوی محدث دی سفیان ابن عیینه رحمه الله. دا څونه خلک چې مې ته ټول یاد کړل دا خلک وایي چې یاره دا حدیث د هغه چا متعلق دی چې لمن یصلي وحده کوم سړی چې ځان له مونځ کوي د هغه متعلق دا خبره ده چې د دغه سړي مونځ بغیر د فاتحې نه کېږي. په دې خبره باندې پوه شوئ جي. دا څونه خلک چې مې ته ذکر کړل یو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حضرت جابر رضی الله عنه دا د پیغمبر ډېر اوچت صحابه کرام دي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه داسې سړی دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام په ده باندې اعتماد کړی یو په ده باندې یو په عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې. وایي دو چې چاته فتوا ورکړي نو وایي دا فتوا داسې ده لکه دا چې ما ورکړي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي. نو هغه سړی دا خبره کوي وایي دا حدیث دا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب دا حدیث وایي د هغه چا متعلق دی چې لمن یصلي وحده کوم سړی چې ځان لمونځ کوي. په څه باندې پوهېږي. د دغې نه پس دا وروسته بیا دا تابعین یا تبع تابعین لکه امام ترمذي صاحب وروسته ډېر وروسته تېر شوی دی خو به هر حال امام ترمذي صاحب او د امام شافعي رحمه الله استاد سفیان ابن عیینه او دغسې ډېر شی محدثین او فقهای کرام دو دا خبره کوي چې یاره دغه حدیث چې کوم دی نو دا د هغه چا متعلق دی چې کوم سړی ځان لمونځ کوي. خبره باندې پوهېږي. اوس د مقتدي څه فریضه ده دغه سړی خو ځان لمونځ کوي نو د مونځ د سورې فاتحې نه بغیر نه کېږي. دی و فاتحه ځان وایي په مانځه کې خو چې کوم سړی په امام پسې ولاړ دی نو د هغه څه کار دی هغه به څه کوي. ٹھیک شو جی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې متعلق فرمایلی دي غالبا مسلم شریف کې روایت دی تقریبا غالبا زه به کې غلطېږم نو کیدای شي صحیح به یم انشاءالله صحیح ځکه ډېر کم کوز غلطېږم. قصه پوهېږي. مسلم شریف کې غالبا روایت دی پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې اذا قرأ نو فانصتو. په څه باندې پوهېږي چې کله تلاوت کېږي کله قرائت کېږي نو مقتدیان دې خاموشه ودرېږي. خبره باندې پوهېږي. او بل د قرآن مجید یو آیت دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. چې کله قرآن مجید ویلی کېږي د هغې تلاوت ډېر شی دلایل دي ګورئ په دې باندې ښه. خو دا داسې ویم یو مې د حدیث په دلیل کې پېښ کړو یو مې د قرآن مجید آیت. الله جل شانو فرمایي چې کله قرآن مجید ویلی کېږي د هغې تلاوت کېږي نو تاسو خاموشۍ سره دا واورئ.
ټیک شو ځکه د دې دپاره چې الله جل شانو په تاسو باندې رحم وکړي یو خو دغه خبره شوه دویم د پیغمبر علیه الصلوة والسلام حدیث دی چې اذا قرأ فانصتو چې کله اذا قرئ یا قرأ چې کله قرآن مجید ویلی کېږي نو تاسو فانصتو تاسو خاموش ودرېږئ په قصه باندې پوهېږئ نو دا د مقتدي فریضه ده یعنی یو سړی په امام پسې ولاړ دی نو چې کله امام قرائت شروع کو الحمد شروع کړه په تیزه باندې نو دا سړی به اوس خاموشه ولاړي دی په امام پسې څه وایي نه ټیک شوله جي بیا وروسته په دې کې نور هم ډېر شي احادیث د هغو ځان له احادیث دي د دو ځان له دلایل دي د هغو ځان له دلایل دي خو به هر حال دا مسله مې صرف او صرف تاسو ته د سمجا وهل دپاره د پوهه کېدل دپاره وویله چې دغه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب دا حدیث د هغه چا متعلق دی چې هغه ځان له مونځ کوي اوس د طلاقو دا مسله چې کومه ده نو دا هم دقسې ده دا درې طلاق چې یو دي که نه مطلب درې طلاق چې په یو باندې حسابېږي نو دا هم د یوې خاصې ښځې متعلق ده دا د هر چا متعلق نه ده خبر باندې پوهېږئ جي زه دا مسله وایم زه وایم طلاق وشو دا ټول خلک یې کوي تاسو ته ما ونه چې ټول خلک طلاقیان دي نن سبا واده یې کړی نه وي او بیا طلاقي دی څه باندې پرېږدي عایشه به ګوره تاسو ته ما څه مسله ویله اوس زما هغه مسله ماته رایاده کړه درې طلاق چې یو حسابېږي نو هغه صرف د یوې ښځې دپاره هغه حسابېږي ټیک شوله دا خبره هم ښه صحیح ده او دا حدیث هم ښه صحیح حدیث دی په ابو داود شریف کې موجود دی غالبا تقریبا ټیک شوله دا ښه صحیح حدیث دی چې یاره او په دې باندې تقریبا امام نسایي صاحب خپل خو دغه ته وروسته وایم زه دغه حدیث چې کوم دی چې درې طلاق یو طلاق دی نو دا د یوې خاصې ښځې دپاره دي ټیک شوله د هرې ښځې دپاره درې طلاق یو طلاق نه حسابېږي ټیک شوله امام نسایي صاحب په خپل کتاب کې نسایي شریف کې باب قایم کړی دی طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة چې درې طلاق یو حسابېږي د هغه ښځې دپاره چې د هغې سره نکاح خو شوې ده خو د هغې سره خاوند هم بستري نه ده کړې نکاح یې شوې ده د خاوند کور ته نه ده راغلي دا ښځه او خاوند یو ځای شوي نه دي هم بستري یې نه ده کړې شپه یې تېره کړې نه ده نو دغه ښځې ته که چېرته خاوند ووایي چې ته طلاق یې ته طلاق یې ته طلاق یې نو صرف یو طلاق به واقع شي قصه باندې پوهېږئ چې دغه ښځې ته چې هغې سره نکاح خو شوې ده خو دخول ورسره نه دی شوی دخول ورته ویلی کېږي یا جما یا د هغې سره هم بستري نه ده شوې نو که چېرته خاوند راولګوي دې ښځې ته وایي چې تا ته طلاق دی تا ته طلاق دی تا ته طلاق دی دا یو به واقع شي د دوو دپاره ځای نشته نو په کوم ځای باندې واقع کړي په قصه باندې پوهېږي نو دا دغه مسله ده بیا وروسته په دې باندې ډېر شی احادیث او ډېر د احادیثو په کتابونو کې لکه مسلم شریف کې غالبا دا خبره موجوده ده چې یاره دا حدیث چې کوم دی یا دا کم باب چې امام نسایي صاحب دغه قایم کړی دی نو د دې نه مطلب هم دغه دی چې یاره دا حدیث د هغه ښځې متعلق دی چې کومې ښځې سره نکاح خو شوې ده خو د هغې سره جما نه ده شوې د هغې سره دخول نه ده شوې د هغې سره هم بستري نه ده شوې نو د هغه ښځې متعلق دغه حدیث دی چې باید درې طلاقه به په یو باندې حسابېږي ټیک شوله که نه نو دا داسې مسله وه چې د دې بنا په دې بله مسله باندې وه چې د مانځه متعلق تاسو سره کومه مسله ما وویله په دې کې هسې بېسه خلکو اختلاف جوړ کړی دی خبره باندې پوهېږي دا په اصل کې یو حدیث را نقل شوی د پیغمبر علیه صلات وسلام نه د صحابه کرامو په ذریعه باندې تابعینو په ذریعه باندې د محدثینو په ذریعه باندې هغه حدیث موږ ته را رسېدلی خو موږ د اصول حدیث نه یو خبر د حدیثو د علم نه خبر نه یو د دغې وجې نه موږ هغه حدیث راخلو په هر ځای کې ورپیټ کوو قصه باندې پوهېږي دو یو حدیث راواخلي هغه حدیث د بل ځای دپاره دو راواخلي په بل ځای کې ورپیټ کړي نو د دغې وجې نه اختلاف جوړ شي په امت کې فساد جوړ شي دغه فساداتو متعلق مې د پرون خبره کړې وه چې دا نه دي جوړول پکار او انتهایی نقصاني خبره ده د عوامو خلکو ذهنونه تباه و برباد شو ټیک شوله طلاق مسله ډېره سنګینه مسله ده او دا د حرام او د حلال مسله ده دا څه داسې عامه مسله نه ده چې یاره مطلب اولاد او غیر اولاد مسله نه ده ټیک شوله نه څه داسې فروعي مسله ده دا د حرام او د حلال د جایز او د ناجایز مسله ده نو په دې کې ته ولې داسې قسمه اختلاف جوړی چې یاره خلک په حرامو کې اموخته شي خلک په حرامو کې مبتلا شي نو داسې قسم اختلافاتو نه اجتناب پکار دی او اوس خلک پوه شوي دي تقریبا عوامو خلکو ته هم اوس دا پته لګي چې یاره دا کم سړی صحیح خبره کوي دا کم غلطه خبره کوي دا عوامو پېژندلي دي اوس نن سبا خو سوشل میډیا ډکه ده بس هر سړی راځي و مسله بیانوي هر سړی راځي و مسله بیانوي او هر سړی راځي و اختلافي مسله بیانوي دونه جرأت په چا کې نشته دی چې یاره هغه مسایل بیان کړي چې په هغې باندې د دین بنا ده د دین اسلام بنا ده په هغې باندې دین اسلام د هغه مسلو د وجې نه راټینګ دی او که دغه مسلو باندې عمل ونه شي نو دین اسلام به ختمیږي دغه مسلې څوک هم نه راټینګوي
او نه پکې دغه جرأت شته دی، نه د چا سره دونه علم شته دی چې دغه مسلې راټینګې کړي، او دا کومې چې عامې مسلې دي فروعي مسایل دي وړې وړې هغو باندې هر سړی بحثونه کوي، هر سړي د ځان نه مفتي جوړ کړی او علامه یې جوړ کړی دی، او وایي زه چې کوم دی نو مفتي یم او زه غټه علامه یم او زه مجتهد یم او زه په مسله باندې ښه پوهېږم او دا بل پرې نه پوهېږي. لکه اوس په سوشل میډیا باندې تاسو ته ما ویلي دي ډېر شی راوتلي دي، بس یو بل پسې ویډیوګانې کوي لکه تا داسې وکړه او ما داسې وکړه، تا دا مسله داسې ولیده او دا مسله داسې نه ده، دا بل شانته ده، خبره پوهېږي. نو د دې نه څه نه جوړېږي، نقصانات کوي. بهرحال دلته د طلاقو دا مسله وه، په دې باندې ځان پوهه کړئ ښه، که چېرته داسې مسله راپېښېږي نو درې به درې ګورئ، صحیح شوله که نه، په دریو باندې به د یو ټاپه نه لګي، ګورئ یاد وساتئ، درې به په هغه ځای کې یو حسابېږي چې کوم ځای کې هلک، لکه پرون مې د خبره کړې وه چې یاره یو هلک راولګېدو او خپلې ښځې له یې طلاق ورکړو، هغه ښځې له چې د هغې سره د ده صرف نکاح شوې ده او د کور ته نه ده راغلي، واده شوی نه دی ورسره یو ځای شوی نه دی، او دا هغه جینۍ له طلاق ورکړو، نو دې ته که اوس د درې طلاقه ورکړه نو هغه به یو حسابېږي. خبره ورسېدې. بهرحال الله جل شانه دغه خبره کوي چې فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، که چېرته طلاق ورکړلی شي دغه ښځې ته نو فلا تحل له، بیا نه دي حلال ستاسو دپاره، من بعد وروسته د دې نه حتى تنكح زوجا غیره، تر دې چې دغه ښځه نکاح وکړي د یو بل خاوند سره، غیره چې د دغه له اولني خاوند نه علاوه وي. ګوره مسله دلته دا ده چې دلته هغه د حلالي مسله ده، بروز مې درته ویلې یم وه، خبره باندې پوهېږي. یو سړی راولګېد خپلې ښځې له درې طلاقه ورکړل، نو که دی اوس واپس هغې ته رجوع کول غواړي چې یاره دې ښځې سره واپس ژوند تېرول غواړمه، نو دغه ښځه به عدت تېر کړي، پس د هغې به دا ښځه د بل چا سره نکاح وکړي، هغه به ورسره هغې کور ته به واده شي، لاړه به شي، ورځ شپه به پکې تېره شي، پس د هغې به ول هغه طلاق ورکړي او د هغې نه پس به عدت تېر کړي، بیا که ورسره د اول خاوند نکاح کوي نو بیا ټیک ده، بیا پکې څه مسله نشته دی. چا خوښه نه نه دی کوي اوس، او نه دی کوي، زور خو بې نشته، زبردستي بې نشته، طلاق خو هغې ته میلاو شو، شکر دی وباسي، خاوند یې خوښ نه دی، طلاق یې وله ورکړو، شکر دی وباسي چې لاړم خلاصه شو. اوس د دویم خاوند وله طلاق ورکړو، بیا د هغه سره د اولني سره نکاح واپس کول غوښتل چې ودې کړي ورسره، که نه یې غواړي چې نه دې کوي ورسره، څه مسله نشته. نو دغه خبره ده ښه. فإن طلقها که چېرته طلاق میلاو شو دغه ښځې ته د دې دویم خاوند نه، نو فلا جناح علیهما، نو بیا څه ګناه نشته دی په دې له اولني خاوند او په دې ښځه باندې، ان یتراجعا چې دا دواړه یو بل ته رجوع وکړي، ان ظنا که چېرته دوی پوخ یقین وي، ان یقیما حدود الله چې دوی به قایم وساتي حدود د الله جل شانه، وتلک حدود الله او دغه د الله جل شانه حدود دي، یبینها چې بیانوي الله جل شانه دغې لره لقوم یعلمون، د داسې قوم دپاره چې هغه پوهېږي. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، او چې کله تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته فبلغن او ورسېږي دوی اجلهن خپلې نېټې مقررې ته، یعنې هغه عدت ختمېدو ته رانږدې شي، عدت موده ختمېدو ته نږدې شي، نو فامسکوهن بمعروف، نو تاسو دغه ښځې وساتئ د ځان سره په ښه طریقه باندې، او سرحوهن بمعروف، او یا دغه جدا کړئ د ځان نه په ښه طریقه باندې، ولا تمسکوهن او مه پاتې کوئ دغه ښځې تاسو د ځان سره ضرارا دپاره د ضرر رسولو، لتعتدو چې تاسو د حد نه تجاوز وکړئ په دغه ضرر ورسولو کې. ومن یفعل ذلک، هغه څوک چې وکړي دغه رنګې کار، فقد ظلم نفسه، په تحقیق سره د ظلم وکړو په ځان باندې. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، او منی سئ تاسو آیاتونو د الله جل شانه لره هزوا دپاره د مسخرو او د ټوکو. واذکروا نعمت الله، او یاد کوئ نعمت د الله جل شانه علیکم چې کړی دی په تاسو باندې، وما انزل علیکم، او هغه چې نازل کړی دی الله جل شانه په تاسو باندې، من الکتاب د کتاب نه، قرآن مجید، والحکمت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث، یعظکم به چې الله جل شانه نصیحت کوي په دغې سره تاسو ته. واتقوا الله واعلموا، او ویرېږئ تاسو د الله جل شانه نه، واعلموا او پوه شئ په دې خبره، ان الله بكل شیء علیم، چې بېشکه الله جل شانه په هر یو څیز باندې علیم دی، باخبره دی. صدق الله العظیم.